د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ اړوند کودخیلو تنګي سیمه. په دغه غرنۍ دره کې ژوند همداسې ساده دی لکه دا سپین ږیری پلار. دا غرنۍ سیمه چې تیر کې له پامه غورځول شوې وه، د ورتګ لپاره سړک څه چې پلې لار هم نه وه او خلکو به د اوبو په دغه لاندې خوړ کې تګ راتګ کاوه. تازه پکې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري د کار په بدل کې د مرستو ویش برنامې په تطبیق پلې لار جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه پلې لار چې د شیرزاد ولسوالۍ له سرو کوټه نیولې بیا تر مزدکي پورې غځېدلې شاوخوا 15 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغې سیمې اوسیدونکي له دې وړاندې په پلي تګ راتګ کې له ډېرو ستونزو سره مخ وو. دوی له کله نه چې دغه لار نه وه نو د دغه خوړ نه په استفاده به دوی په دغه اوبو کې تګ راتګ کوو. د سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي که دغه لار یو څه پراخه شي او د موټرو تګ راتګ لپاره جوړه شي نو د دوی ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. دا خو خاص کار د پیدا که خلکو لپاره یا د چې دوی د څاروي اکمال ورباندې کوي. موږ غوښتنه دا ډیره لرو چې موږ ته سړک جوړ شي، ځکه اکثره ستونزې په دې باندې نه حل کیږي. د خلکو یو مریض پیدا شي او ډیر شی وري هغه خلکو ته، نو غوښتنه م ډیره دا ده چې موږ ته سړک جوړ شي او دغه لاره په سړک راته بدله شي، دا همکاري راسره وکړي. سیمه ییز مسؤلین وایي دغه پلې لار د یو کال په موده کې جوړه شوې او هره ورځ پکې له 80 تنو ډیرو کارګرو کار کاوه. دوی له مرستندویو ادارو غواړي چې دغې ولسوالۍ ته چې په تیر کې له پامه غورځول شوې وه د پروژو د تطبیق پر مهال له یاده نه باسي. تاسو وینئ چې دغه لاره جوړه شوې وه، دا د امان الله خان د وخت نه واخل تر دې وخته پورې دې څوک سم مزل چا نشي کولی لاندې به اوبه وي. اما اوس اسلامي امر په راتګ سره الحمدلله دا لاره فعاله شوه. اوس کولی شي که ورشي سړی او که مطلب غره کې اوسېږي هغه په اسانۍ طریقه باندې ولسوالۍ ته مراجعه وکړي، خپل مریض راوړي او ولس ته راکوشي. دا د سرکوټ نه شروع کېږي تر مزدکي پورې. مزدکی تقریبا پیاده 1 غنټه، مزل نور هم ده. تقریبا دغه لاره یوازې 15 کیلومتره اندازه ده. 15 کیلومتره اندازه یوازې دا لار داسې دا نوې لاره جوړه سوې ده خلکو لپاره، ځکه دلته خلکو زښت ډېر مشکلات وو. په ژمي کې به دلته یخونه وي، واوري، او په اوړي کې دلته هغه د واورې اوبه زیاتې، نو خلک مشکل سره ډېر مخ وو. نو د هغې لپاره موږ دغه زمینه او کار ترتیب ورته برابر شو. د ننګرهار کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوي قسمت الله مبارز وایي د دغې پروژې سربیره اوس مهال د دغې ولسوالۍ په بېلابېلو برخو کې رغنیزې پروژې تر لاس لاندې لري چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د امارت په راتګ سره دلته دوی ته ډېره توجه شوې ده، ځکه دا یوه غرنۍ سیمه ده. دغه آخري کورونه دي د غره، یعنې دلته امارت رسیدګي کړې ده. په هره برخه کې کاغذ منګه تر چتر لاندې مرستې ویشل کېږي، هغه هم دلته دوی ته رسیدلي دي. که دغسې پروژې دي په دوی کې هم ورته سهم ورکول سوی ده، آینده کې به هم انشاءالله پامه نه غورځول کېږي. شیرزاد د سپین غر په لمن کې د ننګرهار هغه لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي تر ډیره په کرکیله، مالدارۍ او باغدارۍ بوخت دي.